نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. مولانا فضل الرحمن 10,000 پاکستانیانو افغانستان کې طالبانو سره د امریکا ضد جګړه کوله. بل خوا محمد معصوم ستانکزی وایي ملتونه د ټوپک په میل او ګواښ سره د واکمنۍ نه تابع کیږي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. پوره حالا سره ویډیو کې وګورئ، که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړی نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ، ترڅو موږ وکولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي شاوخوا 10,000 پاکستاني وسلوالو زلمیانو افغانستان کې د امریکا ضد طالبانو سره جګړه کې ګډون درلود او په وینا یې امریکا د افراطي ډلو په رامنځته کولو کې بشپړه ونډه لري. بلخوا بدخشان کې ولسي پاڅونونه د جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي د هیواد په یوه څنډه کې د خلکو درد د ټولو خلکو درد دی. ستانکزي ویلي د بدخشان د خلکو غږ چې د عدالت لپاره پورته شوی د ظلم او بې عدالتۍ ناسنجول شویو کړنلارو په ضد دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.